ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلي چې زیړ زیړی ولري؟ سترګې مې زیړې شوې، ټول پستوکی مې زیړم سو، قبضیت مې لاړو، پزې نه مې وینه هم ډېره تله. د زیړ زیړي نښې، ستونزې، اصلي علتونه او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ د روغتیا او ژوند دا خپرونه همدا پوښتنې ځوابوي. زیړی خطرناکه ویروسي او ساري ناروغي ده. مختلف ډولونه لري، لکه تور، سپین او زیړ زیړی. پخوا مو د تور زیړي په اړه خپرونې لرلې. په دې خپرونه کې یوازې د زیړ زیړي په اړه خبرې کوو. خو پوښتنه دا ده چې د زیړ زیړي نښې او ستونزې کومې دي؟ زموږ همکار محمد عارف رحیمي په کابل ښار کې انتوني روغتون ته ورغلی. له څو کسانو او ډاکټر یې پوښتنې کړې دي. نوم د څه دی؟ تاسو د کوم ځای نه راغلی یې؟ زه مالوچ ګردیز نه زیړ زیړي نیولې یم. سره کم نښې نښانې لري؟ داسې سړه تبه مې ښه، بیا مې توده تبه سوه، سترګې مې زیړې شوې، ټول پستوکی مې زیړم سو، قبضیت مې لاړو، سر مې خوږېده، پزې نه مې وینه هم ډېره تله، ضربتوالی مې ډېر لاړه، خواشینې مې ومه. نوم د څه دی؟ نوم یې ګوالی دی، پکتیکا ولایت. دغه مریض د څه کې ولې راوستلی؟ دغه مېرمن ده زیړی، دا لړمونډې پړسوب وکړو، خو بیا یې مې راوستم کور ته، کابل څخه مې راوړی، پوش مې راوستې، دا بستر کړی دی، پړسوب اوس هم لري. کوم ځای نه پړسوب لري؟ پښې، نس و معده یې پړسوب لري. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه راغلی؟ پکتیا ولایت یو. مریض سنګینه نومیږي، خواښې مې ده، زیړ زیړی لري. د دغو زیړي د نښې څه رقم دي؟ له اول یې بیخي زیات درد کاوه، ګنګس به وه، اوس بیخي نس کې مې اوبه سوي دي، زیړی پې زورور جګر ته یې واوښته، ټوله وپړسېدله، رنګ یې تک زیړ سوی، سترګې زیړې سولې، د نس کې اوبه پیدا سولې، پښې یې وپړسېدې، اوس هم پړسوب لري. درنو اوریدونکو، په انتوني روغتون کې له ما سره د انتوني ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر صاحب فرید الله عمري هم په همدې وارډ کې د ناروغانو د کتنې لپاره راغلی و. ډاکټر صاحب، د زیړ زیړي نښې نښانې کومې دي؟ په طبي اصطلاح دې ته هیپاټایټس سی وایرس ویل کېږي، دې ته زیړ زیړی ویل کېږي، او هغه کسان چې په دې زیړي باندې اخته کېږي احساس د خستګۍ کوي، بې حاله وي، تبه، د ګېډې د ښۍ خوا د پورتنۍ برخې دردونه، د سترګو زیړوالی، پر مختلفو حالاتو کې کېدای شي د جلد او د ادرار زیړوالی هم ورته پیدا شي، کېدای شي د ځان د مفاصلو درد او بېشتیایي هم ولري. خو دغه نښې نښانې کېدای شي ټولې په یو ناروغ کې شتون ونه لري، کېدای شي دوې درې نښې نښانې په ناروغ کې شتون ولري. ډاکټر صاحب، که دغه ناروغي پرمختګ وکړي او تداوي ونه شي، د کومو مشکلات سبب کېدای شي؟ چې درملنه ونه کړي، د پښو پړسوب، د ګېډې پړسوب، په ګېډه کې د اوبو راټولېدل، کله خونریزي واقع کېدل د ناروغانو ته، یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول سره مخامخ شي، یا د ځیګر په سرطان باندې اخته شي. د ډاکټر په وینا د بدن د پوست او سترګو شدید زیړوالی، خستګي، تبه، د نس په ښکته برخه کې دردونه د زیړ زیړي نښې دي. کېدای شي ځینې وخت ناروغان دا نښې ونه لري، یا هم کوم ناروغ دوې درې نښې ولري. که تداوي نشي، د ځیګر د ټپونو او سرطان سبب کیږي. په نس کې اوبه ټولیږي، نس، لاسونه او پښې پړسوب کوي، آن د مرګ سبب کیږي. خو د زیړ زیړي اصلي علتونه کوم دي؟ علت یې دا پکتیا خلک موږ ولایت اطرافو کې اوسېږو، خو موږ خاندان کې ځینې کې وو، د خاوند هم دغه مړ څه زیړ زیړی لري. ده دا علت نه یې پیژندل، دا اخته. زما نوم مرضیه ده، ولایت بغلان. زیړ زیړی لرم. یو علت دا ده چې په تغذیه کې روغني باب زیات ډېر استفاده کوي. بل علت هم د دوا استفاده کړل باعث شوی ده چې د جګر کې تاوان وکړي. زیړ زیړي لیور مې مړ و، بیا هغه ته د ښځې مېلمانه راتله، ما ته انتقال سوی ده. یو تعداد کسان د زیړ زیړي له اصلي علتونو ناخبره دي. ځینې یې د علتونو په اړه مختلف نظرونه لري. ډاکټر وایي د زیړ زیړي اصلي علت ویروس دی. د زیړ زیړي عامل یا سبب یو ډول ویروس ده. هغه کسان نور چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي، کېدای شي دوی ته د وینې د لارې، دا کسان چې د مشترک سورنج څخه استفاده کوي، په لاس باندې ټاټو خالکوبۍ کوي، چې مشترکو چاړو څخه په آرایشګاهو کې یا د غوږ په سورولو کې استفاده کوي، کېدای شي که چیرې یو نفر مصاب وي، نورو کسانو ته
دغه زیړی انتقال کړي. بعضې د جراحي ډاکټر صاحبان، بعض د غاښو ډاکټر صاحبان چې هغه خپل هغه طبي وسایل په دقیق شکل باندې نه تعقیم کوي، کېدای شي یو ناروغ چې ورته مراجعه کړې وي چې هغه په زیړي یا هیپاټایټس سی باندې اخته وي، د هغې څخه کېدای شي چې نور ناروغان پرې اخته کړي. هغه مور چې اخته وي پرې، نو کېدای شي ماشوم ته ولادت په وخت کې دغه زیړی انتقال شي. هغه کسان چې په زیړي باندې اخته دي، د هغې د شخصي وسایلو څخه مثلا د هغې د ناخنگیر، مچونک یا د غاښو برس او کریم، چاړې چې په هغو باندې آرایشګاه وکړي یا خویندې چې په کورونو کې وریځې جوړوي، د شخصي وسایلو څخه استفاده وکړي، نو کېدای شي روغ کسان هم په دې زیړي یا هیپاټایټس سی ناروغۍ باندې اخته کړي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که غواړئ د کومې صحي ستونزې یا ناروغۍ په اړه درته خبرونه جوړه کړو، زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمیره خبرې وکړئ: 0 240 1501. واوریدل چې د زیړي اصلي علت ویروس دی. لا ناروغ نه روغو کسانو ته د پیچکاریو د ستنو د شریک استعمال په یوستن د څو کسانو لټټو وهلو، غوږونو او پوزې سوري کولو، د ښکلا او سینګار د وسایلو له شریک استعمال، د څو کسانو لپاره د سلمانۍ د یوې چاړې کارولو او نورو لارو ورزي. خو خلک د دې ناروغۍ پر مهال کومې کورنۍ درملنې کوي؟ نوم حاجي مومن دی، مرض مې زیړی دی، سپینه مولۍ، ماسته دغه سم ډیره جوړه ده، خورم یم همیشه. د نشکر اوبه ورته وروړي دي، داسې سوپ ورته تیارو، نرم خوراک ورته برابروو، کشمش اوبه ورته وباسو، سپینه مولۍ هم ورته ورکړې ده، او له بخارا هم په هندوانه کې تر اوسه پورې نه دي ورکړي. علی مرجان دی د وردګ ولایت، داس ترشي خوړل کوم شی و چې داس لکه کشمش شات ماسته دا شان دغه شان خوړل، بخارا خوړل، هغه هم هندوانه هم خدای موږ خدای ته خپل خپل مریض کو بدن نه پدګ ان شاء الله. یو شمیر کسانو د زیړي د ناروغۍ پر مهال نیشکر یا دګنی اوبه څښلې، په هندوانه کې یې آلو بخارا خښول او خوړل یا یې سپینه مولۍ او زرشک خوړل. خو د ډاکټر په وینا د خلکو دا کورنۍ درملنې ګټه لري او که تاوان. هغه کسان چې په زیړي باندې اخته وي، د مولۍ نه، د زرشکو نه یا د هندوانې نه، همدارنګه د آلو بخارا او د نیشکر د اوبو نه استفاده کوي، د جګر دپاره ګټه رسوي. خو زیړی هیڅکله هم د منځه نشي وړلی، ځکه هغه یو ویروس دی. خو دا خوراکونه د جګر تقویه کوي. ډېر کوشش وکړي چې هیڅکله هم د خپل سر درملو څخه، یوناني درملو څخه استفاده ونه کړي. ډاکټران وايي د زیړي د ناروغۍ پر مهال ځینې کورنۍ درملنې لکه په هندوانه کې آلو بخارا خښول او خوړل، د نیشکر اوبه څښل او خواږه مایعات ګټه لري. ځیګر قوي کوي مګر تداوی نه ورباندې کیږي. خو له زیړي څه ډول مخنیوی کولی شو؟ په دې اړه زموږ همکار له څو کسانو سره لنډې مرکې کړي دي. استاد نوم د څه دی؟ نوم می فضل ربی دی، موږ د ننګرهار یو، کاروبار د سلمانۍ. د دې لپاره چې د خلکو ساري مرضونه یو بل ته ورنشي څه کوي؟ موږ خو هر څه پاک ساتو، زیاتره دغه کوو چې دغه چاړه کله خپله اچوو، نو دې چاړې ته اول اور ورکوو، بیا د هغې نه مخکې په دې ډوټولو کې پراته وي، هلته د ډوټولو دا شیونه دي، پوه شوې، دې کې پراته وي. زیاتره دغه کینچین او دغه ګومنځ چې دی په دې باندې کولونیا وایو، دا چې دی ضد مکروب دي. دغه ته موږ چې کله پل وراچوو، د پل نه مخکې دې ته داسې اور ورکوو، دغسې بیا دا اور اخلي، داسې د دې دا میکروب بیا سوځي. څو نفرو ته یوه چاړه استعمالوئ؟ والا یو نفر ته یوه چاړه استعمالوو. نوم د څه دی؟ ما نوم عمر ده، دلته دایم راځو. ولې دایم راځئ؟ فضل ربی استاد خو سیده په خپل کار کې اخلاص لري، نظافت مراعات کوي او وسایل پاک دي. د تاسو په کور کې د زیړي ناروغ شته؟ د دې لپاره چې نورو کسانو ته ناروغي ورنشي څه ډول مخنیوی کوئ؟ هر شی ورته بیل کړي دي. کوم شیانو ورته بیل کړي دي؟ کاسا کاچو هر شی ورته بیل کړي، غمنځ تسپا کارسو، بیا هر شی پاک ومینځو، لمر ته کېدو چې میکروب یې که نه بیا بل ته ونه لګېږي. جامې هر شی بیل علاده مینځو. مخکې د ما مو زیړه 3 میاشتې دوايي مو خوړله، بیا هغه سره شکر خاصو. نوم دې راته ووایي تاسو ته کوم ځای؟ نوم مې احسان الله دی، د وردګ ولایت یم. دا مریض د تاسو څه کې؟ دا مې پلار دی، زیړی دی،
تقریبا شپږ کاله کې چې دا ناروغي شته ده. د مریضي خو د تاسو کور کې بل چاته نه دا ورغلی؟ موږ ډېر احتیاط کوو، هر څه ورته ګوښې کړي دي. لوښی یې ګوښی دی، دسترخوان یې ګوښی دی، ګیلاس او پیاله هر ځای جلا دی، ناخونګیر دی ګوښی دی، د غاښو برس او دوا دی ټولې کوزه او بدنه یې ګیلاس هر څه یې ګوښي دي، خدمتګار هم جلا دی. د کور د ټولو معاینات هم کړي دي. د مرض انشاءالله چاته سرایت نه دی کړی تر اوسه پورې. له زیړ زړي د مخنیوي د لارو چارو په اړه د یوې مېرمنې خبرې هم اورو. یعقوبی یم. زیړ زیړی نه یم نیولې، د کور غړي مو هم ترې ژغورل شوي. له نورو ښځو او نجونو سره د ښکلا له وسایلو او سینګار توکو شریک استفاده نه کوم. مثال خپل مژقات، ریمال، پرک او تتو چاته نه ورکوم، نه د بل چا اخلم. که کوم محفل یا واده وي، ډېرې ښځې او نجونې د سینګار له شریکو بکسو کار اخلي، ګډ آرایش کوي. زه شریک آرایش نه کوم او د ښکلا د وسایلو بکس هم له چا نه اخلم، نه له چا سره په شریک تتو خالونه وهم. پوزه او غوږونه مې په ځانګړي ستن سوري کړي، بیا مې هغه ستن له منځه وړي چې نورې ښځې او نجونې غوږونه او پوزه پرې سوري نه کړي. شکر له زیړ زیړي مو مخنیوی شوی. یو شمېر کسانو چې د پیچکارۍ له ستنو شریکه استفاده نه وکړي، په یوه ستنه څو ښځو غوږونه او پوزه نه و سوري کړي، د سینګار یا ښکلا له وسایلو او ټټو یې شریکه استفاده نه وکړي، د زیړ زیړي د ناروغ تداوی یې کړې وه، له دې ناروغۍ یې مخنیوی کړی و. ډاکټر عمري هم د خلکو همدا خبرې تاییدوي او په دې اړه ځینو مهمو ټکو ته اشاره کوي. د زیړ زیړي ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین نشته دی، نو موږ به ډیر کوشش وکړو. کسان که زموږ سره په کورنۍ کې دي، د هغې سره هغه شخصي وسایل موچونک او قیچي او ناخونګیر د شان ورته ګوښې کو، تر مسواکه پورې د هغې مثلا قاشق او پنجه او ګیلاس ورته ګوښې کو. که چیرې د بل چا څخه هم وینه اخلو، د هغې زیړی هم با چک شي. کوشش وکړي کور کې ظرفیات ضرورت کېږي چې د یو سرنج یا د یو ستنې څخه د څو ځله لپاره استفاده ونه کړي. هغه کسان چې په خپل لاس باندې خالونه وایي یا ټاټوګان وایي یا مثلا خپل پوزې غوږونه ستري، هغه باید هیڅ کله هم د مشترکو ستنو څخه استفاده ونه کړي. ګوښې ستنې څخه استفاده وکړي تر څو پورې چې زیړ زیړي یا بلکې نور زیړی څخه هم په امن پاتې شي. د بدن د پوست، سترګو او تشو بولو د رنګ شدید زیړوالی، خستګي، تبه او د نس په ښکته برخه کې دردونه د زیړ زیړي نښې دي. کېدای شي ځینې وخت ناروغان د ټولې نښې ونه لري یا یو کس 2-3 نښې ولري. که تداوی ونه شي، د ځیګر د ټپونو او سرطان سبب کیږي. په نس کې اوبه ټولېږي، لاسونه او پښې پړسېږي او ان د مرګ سبب کیږي. د ډاکټر په وینا د زیړ زیړي اصلي علت ویروس دی چې د پیچکاریو د شریکو ستنو یا په یوه ستن د څو ښځو د غوږونو او پوزې سوري کولو، ښکلا د وسایلو له شریک استعمال، د څو کسانو لپاره د سلمانۍ د یوې چاړې کارولو له ناروغو کسانو ته سرایت کوي. د زیړ زیړي پر مهال د ګنیو یا نیشکر اوبه څښل، هندوانه او آلو بخارا یا خواږه مایعات د ځیګر فعالیت زیاتوي او ګټه لري. یو شمېر کسانو چې د 2 یا څو کسانو لپاره د پیچکاریو له شریکو ستنو استفاده نه وکړي، نجونو او میرمنو ټټو یا د ښکلا او سینګار توکي شریک نه و استعمال کړي، سلمانانو په سلمانۍ کې د وسایلو پاکوالي ته پام کړی و، یوه چاړه یا پاکي یې څو کسانو ته نه و استعمال کړي، تر ډیره یې له زیړ زیړي مخنیوی کړی و. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکار محمد عارف رحیمي د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.